ابدال ته نن دوه نمبره خطرې ماوس دلته راځي نه جوړېږي. زما د نن درد راغلی. نن موږ ډېر انټرسټینګ کلاس ولو. ښه موږ د دغه د طریقې زده کړو، بیا د اټوکیټ ټیوټر به جوړ کړو. صحیح خبره ده. درس به ورکړو بیا اټوکیټ خو به ډېر خو به ډېر زبردست کار وکړي. زما سره به هم هغه صاحب بل ډسکس کړي څه ټایم. زه اوس نه اوس پرې نه یم. ټیک ده. ښه مایکروسافټ ورجن سره به استعمال غواړئ. ورجنز لکه مونږ چې یو فایل هغه باندې څه کومنټس ورکولی شو، او دې نه علاوه لکه زموږ یو فایل چې لکه مونږ محفوظ کړو، په دې کې بیا یو آپشن یې اوپن چې په هغې کې نور څوک څه چینجز وکړي، کولای کړي څه پکې بدل لا بدل وي، نو زموږ خپل فایل په خپل ځای پروت دي او ټیک دی. یاد دی. چینجز کړي او تا ټرای کړو که نه؟ ښه پراپرټي کې په دې سیس کې کنفیوز وي که نه؟ پریویو پکچر ټیک دی. دا به کلیر شي. نو اوس زه کلیر کوم. ها مای ډاکومنټ. ښه ویو او تمنیل که ته غواړې چې تمنیل به دا ورکړي که نه؟ کنټینټ دی ویو په عام وینډو کې چې کوم دی تمنیل یې که نه لارج آیکن. ټیک دی. داسې دی. صحیح ده. دې فایل ته ګوره، دی جواد فایل ته. ټیک ده. جواد فایل زه اوپن کوم. شکل ته ولګوره. ته زور ښکاري؟ نه ښکاري که نه؟ ټیک ده. اوس ته ګوره زه زه سیو کوم فایل پراپرټي ته راځم. ټیک ده. او دلته کې څه کوم سیو پریویو پکچر. اوکې او راځم فایل او سیو. اوس چې دا ته بند کړې که نه او دې ځای کې ته راشې جواد فایل ته وګوره که نه دا ته سور ښکاري. مین د ټول لفټ فاینډ چې مین وکړه. صحیح ده. هغه بل هم و خو لکه د هغې نه دومره سړی نه کیئر کوي. ته پوه شوې مونږ څه قصه وکړه؟ مونږ دلته کې سیو پریویو پکچر خبره کوله. ټیک ده. نو یوه بله طریقه یې ګرانه وه. ټیک ده. چې کله دا پریویو پکچر هم و که نه دلته کې مونږ ته ښکاري دا فایلونه عام ښکاري که نه. ټیک ده. او دلته کې دې هغه لیکل ښکاري او تصویر یې ښکاري. دا به یې ذهن کلیر شو. دا سیو پریویو پکچر دا به کوم ځای کې دا په پراپرټي ټیک ده. سیو پریویو پکچر او نور خو مونږ ویلي وو واپس ویډیو وګوره. ټیک ده. ریویو به شي. دې ایډیټ کې مې څه نه ویلي وو اظهر بھائی؟ ها وایو پرون مونږ کومنټ وې. ټیک ده. خو دا دې اپس کې د کومنټ طریقه جدا ده. ټیک ده. لکه اوس نور بادشاه دا په ډېر ډاکومنټ کې لیکلی شوی دی. ټیک ده. څه غټ ریکارډ دی باندې لیکلی شوی دی. په دې باندې مونږ کومنټ وکړو. مطلب ده په دې باندې خبرې کوو. انسرټ راشو کومنټ وو. ټیک ده. په دې باندې ولیکو څه یاره مای فرینډ نور بادشاه زما دوست دی. د دې بیا چې کله زه دلته کې راشم که نه د دې ځای نه ما ته دا لینک تللی دی نه سر یې د دې څه مطلب دی چې زما فرینډ دی. لکه د دې خبرې نه پته لګي. ټیک ده. اوس چې کله ته په دې حالت کې دا پرنټ کړې که نه دغسې به ښکاري. ټیک ده. ښه اوس په ویب کې یو څیز دی مارک اپ ورته وایي. ټیک ده. مارک اپ ته نارمل نښه شوي اصغر وایي چې مارک اپ ته نښه لرې کړي. ټیک ده. سیل به کېږي کومنټ به ورکېږي. او بیا چې کله یو کس ته یار ګوري چې نو بچا څوک ته یا کومنټس ګوري په ډاکومنټ کې هغه به ویب ته راځي او مارک اپ کوي. صحیح ده. کلیر دی. پرون چې کوم دی دا بل طریقه ده. اوس د دې نه کوم زاړه اپس چې وو که نه هغې کې به چې کوم دی بیا ول تا داسې غیب به و همیشه دپاره به خپله به غیب شو. ټیک ده. بیا چې به له تا داسې ماوس راوړو. ټیک ده. بیا به هغه سیز به یې وخو. کلیر دی که نه؟ مارک اپ اوس دا چې کوم اپس دی هغې کې به دغه طریقې دغه طریقه وکړي. ټیک ده. نو مارک اپ ته تمیز ده شو کومنټ ته تمیز ده کړو. ټیک ده. دې نه علاوه مونږ خبره کړو چې په آوټ لاین باندې کار وکړو. ټیک ده. نارمل مونږ ویلو پرون نارمل کې سي چې پیجونه څومره لیکلی شوي لکه زه تاسو ښیم ډیلیټ یو خو یو کار کوو مای ډاکومنټ کې دا فایلونه پراته دي. ارینج آیکن بای ټایپ دا دې ختم کړو. ټیک ده. بیا به زما خیال نه وي ضروري به کیسه نشته تاسو ها دا خبره هم کوله دا
नॉर्मल ठीक था संग से मंगा फ्रंट लेआउट को नॉर्मल कार को ठीक है मंगा सोने से कार को मंग फ्रंट लेआउट को इक्वली का रेंट या बसल के अगर गड़बड़ लिखल शी आगे बची गंदी बोली ठीक है अदेने कॉपी आने हुआ समय यार चले मासर दा लिखल लग शी पेज न तासो नो राणो कंट्रोल सी अब यार आजा एडिट तलाड़ा मा कॉपी में को ठीक था माउस से गया यदि कॉपी शॉर्टकट चाहिए हमने कंट्रोल सी है कीबोर्ड में कंट्रोल नहीं से सी हुआ है ठीक है बिया कंट्रोल वी चिकन दे पेस्ट पेस्ट नहीं दे शॉर्टकट पेस्ट स्पेशल बन पर कोई इशू होगा ना द्रे पेज तक खबर लड़ क्लियर से होगा ना यार माला कदा दन नहीं कोला को मस्त बस होगा अमोस पेज जरा का बिल्कुल लग ठीक हाँ नॉर्मल चीज़ों से हम कहना मतलब स्टील होती कि वैसे ही मामूली हिंद ब्रेक पर आ गई नहीं तो करे नहीं ठीक है दा नॉर्मल तरीके कार दें ब्याज कम दे मुंग वेले हो सारा प्रिंट लेआउट हो नॉर्मल मुंग इस्तेमाल हो वेब लेआउट की दाई कहना कत्ते चरता इंटरनेट एक्सप्लोरर रखो लोगे कहना पाई की दाओ सोन सिस्टी कहना अगर वो पयो पेज की लगा तो शॉर्टकट खेमो नहीं कुछ नहीं टोल वो पयो पेज की साबी ठीक था नो वेब लेआउट के बजूं सारा द्रे पेज होगा ना अलते के द्रे पेज होता के पेज सरे बन शवे है स्टेटस तो वो है स्टेटस सरे बनने ना खाई दम सर पयो पेज की साबी की वैसे पदी के और प्रिंट लेआउट की तो वो अलते के द्रे पेज है वो है ठीक है मुंगा आउटलाइन पर हो मुंगे आउटलाइन हो ठीक है आउटलाइन पर वाले इंटरेस्टिंग कार को अब्दार भाई दब स्टार्ट जेट पकार रहा है हाँ चैप्टर नंबर फर्स्ट ठीक है इक्वल रैंडम अब चैप्टर नंबर फर्स्ट भाई किधर लिखल चाहिए ठीक है चैप्टर 2 हाउ बाबर भाई इक्वल टू रैंडम बुक्स की व्यवस्था है सर की ठीक है और उधर से हमने चैप्टर 3 पाई गेम से गई शुरू हाँ ठीक है वो चीज़ मुंगा आउटलाइन तलाड़ चुका ना वेव आउटलाइन लमु सरसरी दासी में नौकरी ठीक है अगर ख्याल करें मुझे कल आउटलाइन रालू या समरी लिखो ना क्या दास डर डर तक सही वो जमू कार से ऐसा लगे दा चैप्टर 1 ने ठीक है दारी सेलेक्ट का दा बॉडी टेक्स्ट ना ठीक है बॉडी टेक्स्ट में वाड़ा से था लेवल 1 था ठीक है दी बस सीधा प्लस निशान बोल रहा है दा चैप्टर 2 में दास वाड़ा पोए कौन चीज़ सेल का लेवल 1 चैप्टर 3 में वाड़ा हाँ बॉडी टेक्स्ट में वाड़ा से लेवल 1 ठीक है वो तो दी मतलब दारी का ना सीधा लिखा ही ना दा बॉडी टेक्स्ट थी नहीं बॉडी टेक्स्ट से लिख लिया था दाली कई पदी चैप्टर की था दाली कई पदी की था ठीक था और दाली कई पदी की और तब पता संग लगी दल्ती की राशा कोलेप्स हुआ कोलेप्स हो सके खोला हुआ है ठीक था और दा प्लस पे सके एक्सपेंड किया बंदे दीदी की तरह ठीक था दा वो सेलेक्ट हो दा वो बंदे बंद होगा ना चैप्टर 1 चल रहा चैप्टर 2 चैप्टर 2 लिखल तो बोरा हाँ मान चैप्टर 3 लागे लिखल और प्लस वाली बंदी की ठीक है ब्याज कम दे पदे प्लस वाले रखो वाले है दा पदे की लिखल ले दा के टूल ने इंपॉर्टेंस ठीक है वस द लेवल 1 और देखिए कि टूल लेवल दी ठीक है देखिए खबर मतलब दारे सिर्फ अलग मुंह का एक और था लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 दा कैसे हिसाब है ठीक है ठीक है उस कंट्रोल जेट को पखपाली जमाने खाली वस कदी ख्याल कड़ी कनन बाज दौड़न बे लाइन दीजी पूरी मिसाल के तौर पर यार उड़न बे लाइन से लेजूं सर दा आखो पगार दे दबरा चलते कि वो है रिमोट उड़न बे लाइन ना खुदा कम समझ चीजों में कंट्रोल से दा दा जेम नहीं दा उधर की पकार दे ये चैप्टर ठीक है दा दिन चैप्टर लगा खबूजू सेलेक्ट में को ठीक है वो रिमोट इससे चीजों सर लगा रखा है इसी कम दे बिया वरखवा की इग्नोर ठीक है दा कार्य उन खास कर इग्नोर नहीं ठीक है तो चैप्टर बन पूछ दा बंदी दा क्लोज किया दा बाकी कम बार दा दा चिकल आउटलाइन तो मुंगोड़ हमेशा पर बता रहे दा सर नॉर्मल प्रोते पर फ्रंट लेआउट की तो वो हालत की नॉर्मल प्रोते
ठीक है ओके तो आउटलाइन गोरे आउटलाइन के तुम पाई दी ना बुक आउटलाइन गोरू ठीक है मुझे बड़ी सर बिया पदी व्यू के तासु डॉक्यूमेंट मैप ले रहेगा ना ठीक है डॉक्यूमेंट मैप को पदी टेंक इस्तेमाल हो वो डॉक्यूमेंट मैप थी वो चैप्टर 1 ने खुलाओ को चैप्टर 2 खुलाओ का चैप्टर 3 खुलाओ का वही द डॉक्यूमेंट मैप में कंफ्यूजन हाँ د دې نه مخکې که نور یې کلیر کوم ده که نه داسې به وکړې ډاکومنټ مې بند کړه راشه واپس پرنټ لیاوټ ته وړه ټیک ده چپټر 1 دې پوره ختم شو که نه دویم چې دلته کې پیج بریک انسرټ کې بریک دی ټیک ده د بریک مطلب دی چې دا پاڼه په دې ځای کې وشلې وه ټیک ده د هغه ځای کې اوس څه شو دا یو چپټر په یو پیج کې شو اوس چې کوم دی دویم دا دویم دی په بل پیج کې شي انسرټ څه بریک او اوکې پیج بریک نو زموږ سره ګوره وړاندې دا چې کوم دی وړاندې چپټر شو په وړاندې پیج کې شو دریم چپټر ته ګوره په دریم پیج کې شو او دریم چپټر زموږ سره په دریم پیج کې شو ټیک ده یعنی عام نارمل پیج هم سایز وي کنه بالکل نارمل پیج که تاسو پریویو کوئ کنه ګوره دا یعنی لکه لیکي پکې هغه مراد ها نو که تاسو ډاکومنټ مې پوهی کنه په خیال کړئ زموږ سره ډېر غټ بوک کی کنه او موږ چې کوم دی په چپټر 1 کلیک کوو زموږ سره چپټر 1 راوړي ٹھیک ہے چیپٹر 2 کلک چیپٹر 2 راوڑے چیپٹر 3 کلک شارٹ کٹ راوڑے دا ڈاکومنٹ میپ थे क्लियर है ना आउटलाइन के नोट्स नहीं तो सिर्फ द आउटलाइन की दाई उस नोट के द अहम है ठीक है और बॉडी टेक्स्ट अगर दा वास्ते लिखाई देनी हां गोरा था बॉडी टेक्स्ट तो वही दा लिखाई चला कम से बगी देन और जीदे द बॉडी टेक्स्ट ठीक है और लेवल से तो वही पाई के और सही है लगदा उस ले उस पे लेवल गिरेगा ना तो बॉडी टेक्स्ट चेंज का डबल डिफरेंट थी ठीक है वो सी कम दे वो दा पकम की साबी की तुम्हारा दो है दा पदी चैप्टर 2 की साबी का तो चैप्टर 2 तरह से ना और दा कम दे बन के ना बजी कम दे ठीक है दा बदी की साबी बदल दे के बल शामिल को है लेवल 2 या लेवल 3 शामिल को दा भी पदी की शामिल सान देगा और पदी की ओबल से खरी दा चैप्टर 2 दे बस का ना दा अक्सर तुम सर घटे अक्सर के ख्याल करे ये नॉर्मल तरह से देना चेंज की गए हेडिंग 1 हेडिंग 2 दिस वगैरह सिर्फ साइज देखो होता है हेडिंग 1 दो 10 घट शो और हेडिंग 2 जी अगर कम हेडिंग चाहिए अब गावल लेवल ताड़ा हां बॉडी टेक्स्ट में नॉर्मल मुंगा पे हेडिंग के लो ठीक है और द स्टाइल में दे के दा हेडिंग का नाम ठीक है आ रही हो चाहिए जैसे नॉर्मल दिस दैसी वाले ठीक है बॉडी टेक्स्ट के ऊपर देखिए पर खोलो और बाकी सनी रिश्तेदार चिकन दे सके दे बंदे उदा चिकन दे कोला हुए ठीक है और दे बसल के उदा चैप्टर दा चैप्टर 2 देगा ना ये तो दा तू बरा बोझे ने पदे बनेंगे लेके बर रवान देगा करते हैं पर रवान दे वो चिकन दे चैप्टर 1 लान दिशो कर ख्याल करे चैप्टर 2 पर शो जैसे उस चिकन दे चेंज को रहे लान दे रहा है दा पके दे कर او دا چې کوم دی دلته کې مونږ کوو کنه دلته کې مونږ چې کوم دی دا کم لیولینګ چې کوو کنه دا لیول ته وړه دی ګرم کیږي لکه دا لیکای دی کنه دا وسه کوم ډیموټ کوم ہے ٹھیک ہے دا لیکای دی ٹھیک ہے او زه چې کوم دی دا اړو مدا ته سلیکټ کوم مکمل دې کې سلیکټ کیږي ٹھیک ہے زه مې چې ډیموټ ہے ٹھیک ہے دا زموږ سره څه شو په یو بل هډینګ کې راځي دلته کې زموږ سره بل هډینګ ٹھیک ہے دا کار موږ یو ځنه په اسانه باندې کولی شو صحیح ده क्लियर है बया सर दोबारा बता वीडियो बोल ठीक है कर रिवाइज है आउटलाइन की तरफ से सिर्फ की बुक था ये सिस लगे इंपॉर्टेंट देखा चैप्टर बुक तरह से रोड इधर ना कॉलेज कस बार आज डायरेक्ट आउटलाइन तो पूरी हो जरा जरा बसी चैप्टर पे पूरी चैप्टर सामने हो सही है जल्दी गिरा करे ख्याल करा चैप्टर 1 तक बोलना पास मनी दाखल बुक नंबर लिखे बेच करने नोट चैप्टर हो तो फॉलो करना होगी आउटलाइन क्लियर देगा ना और मार्कअप दादा सर तालो सारी कमेंट सर ठीक है और जल्दी की जाए डॉक्यूमेंट में चीज़ ज़्यादा सर सर तालो साथ सर अभी आगा चैप्टर क्षेत्र वर्ड कंटेंट साथी भी हम भाई चैप्टर में निकल जाओ और राजी और ग्रिड लाइन माता सुई लो ग्रिड लाइन जी कम दे दूँ सर रहनुमाई के दूँगा
چې کله مونږ سټیل کو ګراف جوړو وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے صحیح ده ګریډ لاین ها واپس دغه ته وړو ټیک ده پرنٹ لی آؤٹ مالا څوک نه ویلی چې اله دا طریقه پکې کړې ده دا د ډاکومنټ مې بندول غواړي ویو ختم دی څه وکړې انسرټ انسرټ کې بریک فیل هل دغه نوټ کوي چې بریک زم سره څه کوي پیج بریک کوي ٹھیک ہے بس په قضیه کې بریک کړي چې کم دیتا هغه شي پیج نمبر پیج به بدل کی به فان تمانو پیج نمبر ته وګورئ پیج خیال کړي که نه نور بچا بھائی زموږ سره په هر یو چپټر پر پیج باندې لیکل شي 1 2 3 دلته کې زموږ سره دا موږ د دې نم کولی شو ډایرکټ موږ خو دا ویلو که نه ویو او هیډر اینډ فوټر په هیډر باندې به موږ لیکل کو چې دا یا پلانکي کړې ده ټیک ده دا خو کلیئر وکړه صحیح ده دې چې کوم دی دا کلوز کوس دا زموږ سره په اثرنامه باندې لیکل دا پیج هم دقسې دا پیج نمبر به سره ایډ کېږي پیج نمبر کتی په باټم باندې کې کتی په ټاپ باندې کې کته ورټیکلی په سنټر کې کې او په ورټیکلی سره ډېر قسمونه دي ټیک ده زه اوس کوم دی څه کوم ورټیکلی سنټر اپ پیج کوم ټیک ده دلته کې لیکلي کېږي مخکې پر سر باندې لیکلي ټاپ اپ پیج ته وګورئ او په کم طرف باندې ګورئ رائټ باندې دی اوس سنټر تک په منځ باندې مشي بس اوکې او په فارمیټ کې قسم بدلېږي چې څنګه کې انسے کې کا خیال کړي مختلف څیزونه دي ای بي سي کې الف بیته کې ټیک ده لکه زه اوس چې کوم دی دا کوم دا پیج نمبر شو او چې ته وکړې که نه اوکې ولا زموږ سره پس پیج دی چې دویم پیج ته راشي په هغې باندې هم دغه انټر شوي د هغې باندې ټیم انسرټ پیج نمبر ټیک ده د دې کې نه چې کوم دی زموږ سره چینج کړي چې دا ټاپ دی باټم دی په خپله باندې چینج کړي دلته ګوته وګورئ باټم دی دا ورټیکل سنټر دی صحیح ده په منځ کې راځي دا انسایډ راځي او آؤٹ سایډ ټیک ده دا زګونه دي پریویو کې خیر ده چې دلته کې راځي نارملی مونږ په ټاپ باندې یوز کوو ټیک ده او سنټر او رائټ آؤٹ انسایډ آؤٹ سایډ دا زموږ سره چینج کېږي نه صرف هغه ځګې چینج کېږي او په فارمیټ کې صرف دا نوٹ کړئ چې دا ای بي سي راځي ټیک ده او دا انکلوډ چپټر نمبر نه دی هغه هیډینګ نه بیا راځي رالی صحیح ده ایسے جانے دو ٹھیک ہے کم هیډینګ چې موږ ورکړی ته ونه هیډینګ یو چپټر شو څنګه چلتی کې ورکړو موږ تاسو بیا لیکلم پړګه واپس راځو خدل دې کوته ګوره پیج نمبرینګ نه کنټینیوس فرام پریویس سیکشن ٹھیک ہے اوس کدل ته کې کنټینیوس فرام پریویس سیکشن دا دی کنه چې اوس نوې پیج راځي نو پاره باندې وسره کې اتوماتیک تا کې اوس دلته کې 3 دی کنه ګوره دلته کې څه کوم نوې پیج جوړو پینټر باندې لاندې نام سورم پیج پکې شو اتوماتیک راځي ټیک ده اوس چې کوم دی دا بل څه پکې دی پیج نمبر او فارمیټ لیک سٹارټ اٹ نو که اوس ته چې یار د ون پیج نه سٹارټ کیږي لکه اوس د دې په 5 سٹارټ کیږي نه په دې په کوم پیج نه ته چې هغه نه سٹارټ کیږي پیج نمبر فارمیټ او په څه نه سٹارټ کړو زه ته هم چې دا وی نه وی څنګه وی یار او لیټر अबदार भाई वित्र वाला रेंज वित्र वाला ही स्टार्ट किया 8 ना ठीक है अभी ये ना चेंज की गई ओके ठीक है और ये पूरे सदे द पेजिंग स्टार्ट द कंटिन्यू शो ये वित्र वाला ही नहीं क्या है वी एक्स शो सिर्फ आका फॉर्मेट चेंज को दी वो दोनों देख द पेज नंबर अक्सर सड़ी पका रही है ठीक द पकड़ नोट को दिया द वीडियो को बोल रहे हो दोबारा रिपीट की मख देखो डेट एंड टाइम सिर्फ तारीख और टाइम राइट चलनी कोस्ता द टॉप ते ठीक था पदी जी मैंने तो यार तारीख तो सम राशि मंगो कापो के लिए माइक में यार रहो जो खबर ला बकिला बला या रहो जो दास में को दा के ना खदे आवाज सफाई है हां इंसर्ट और डेट एंड टाइम بیا دا ټایم قسمونه دي نه کته چې 4/29/2011 صرف تاریخ راځي کته چې دا قسم صرف قسمونه دي ټیک ده دلته کې ټایم ته ګور خپل څنګه ټایم به ټایم دی او دوه نږدې کې چې راځي صحیح ده اوکې ټایم تاریخ راځي کته چې نه تاریخ او ټایم باندې پړل ولم انسرټ تاریخ او ټایم دلته کې به قسم خوخه چې صرف ټایم راولي که صرف تاریخ او ټایم راولي دا سلیکټ
41 دی مخکې ځم سیمبل دی وګم سیمبل یې زموږ سره د دنیا سیمبل یې لګې دا صرف رایستل دي ټیک ده لکه کله ناکله کې دې خیال کړي که نه تا ته به ضرورت پېښېږي د سیمبل لکه دا شی د آر نه دی رجسټر ټریډ مارک خلک وایي چې دا انسرټ کړي او کلوز کړه ټیک ده راغلی دی دوه ویرې دا په دې کیبورډ نه لیکل کېږي دا انسرټ سیمبل په دې کې نه به سیمبل دی راولي سیمبلز هم انسټالې کېږي بالکل نور ته هم انسټالېږي ها دا نشانات لکه اوس لکه افغانۍ ژبه ده که نه چې پای کې نور سیمبلز وي که نه چې هغه کوم ژبه انسټال شي د هغه سره دا اټومیټیک بیا دغه کېږي ټیک ده سیمبل کې دونه څه نشته صحیح ده سیمبل کومنټ هم ویلو نمبر انسرټ نمبر هذه لاين لج نمبر ورقة هذه نه جاني ده كلها تنقل ها دا هو مخکې ټچ کړي اوس لیکن دا کلیپ آرټ فرام فایل فرام سکینر ارګنایزیشن چارټ دا چارټ راایستل دی ټیک ده ارګنایزیشن چارټ کې دی که نه لکه اوس خلک وایي که نه کلوز کړم اوس به بیا نه یو کلوز او دا یې ډیلیټ ٹھیک شو دلته کې اوس تاله چارټ پکار دی یو ارګنایزیشن چارټ یو نور قسم چارټ دی صحیح دی ارګنایزیشن چارټ کې دا کمال دی زه در یو خاص مثال یې درکوم ارګنایزیشن چارټ لکه دې ځای کې باندې اوس لیکلو که ابدار بھائی فزکس رانې وکړو په دې ما پیشنګویي کړې وه ستا پیشنګویي کړې وه اوس دلته کې ما ولیکو که نه فزکس دا کاپي کتاب څه شو کتاب نه وي بک شي په دې کې دا کمال دی یاره په خپله رانږدې کوې خبرې چې کوم ځای ته مونږ نو ځو چې بس هغه ځای کې ورته صرف رانږدې کوې په دې حساب کوي مخکې ما یو کوو پای کې نه و فزکس برانچز یې ټیک ده اټامیک فزکس و خلک چې دې کیمرې لږ لاړ شي چې رانږدې کوي چې دا موس کرسر کوم ځای ته وړی بس دې به هلته کې رانږدې کوې ښه بل څه ووایم اټامیک فزکس و بل څه قسم فزیکل nuclear physics هر څه چې دی ټیک ده او بل هر څه چې شو بل دغه شو دا environmental physics ورشته وګڼه خو ما ذهن لراله physics نو دې څه کوم څه د پاره سیمه یار څه چې دی صحیح ده وایي دا ګراف چارت دی ټیک ده لکه دا چې د څه شاخونو ته راځي که نه ګوره بیا چې کوم دی چې انسرټ شیپ ووایي نو بیا به دوباره بل راځي ډېرېږي بالکل ما ته وګوره دلته ګوره ته په دې چې د دې سره زه یو بل اډ کوم انسرټ شیپ دا چې کوم دی زه وایم چې د دې سره یو بل اډ کوم که نه بیا په دې پسې څلور به شو صحیح ده لکه نو باچا اوس موږ داسې یو چارټ جوړو که نه هغه ګول شانتې سړی جوړ کړي خیال کړی به دې کوم تنظیم تلمرګې ولیکو او دا بیا کسان دي رکنونه دي دا ارګنایزیشن چارټ جی بیا لکه دا قصې یو څیز پکې جوړېږي دا بیا انسرټ شیپ په دې باندې بیا سیوا کولی شي تلمرګر له ما جوړو خبرې ما ورته ویلیم دي ما ورته محمد رحمان سره دا ګیر دی خو دې لږ سست دی یار دا په طریقه مو ښه ټیک دی که دا ډي ایس ایل اوس دغه دی ها ارګنایزیشن چارټ هم وي بیا پکې بل دا دغه دی دا نیو ډرینګ دا نیو ډرینګ په دې کې دی ها نیو ډرینګ دا څیز دی نه د دې کې نه پکې بیا ډرینګ کوو ګوره ته یعنې که نه دی کلیئر کله چې موږ دا کله کلیک وکړو که نه د دې سره دا خپل څیز راځي ګوره ته زه اوس وایم دل کم ځای دی دا فلوټ چارټ کله پروګرامینګ ته راشي که نه ډېر ضروري څیزونه دي په پروګرامینګ د دې باندې دا موږ د کمپیوټر غړ پروسس بیا دا کوو مثال کے طور پر داغا شي ته ووایي چې کله ترې هغه شي ووایي که نه ټیک دی ډرا شو اوس دویم پیج ته راشي په دویم پیج باندې باید اپلوډ کېږي دا ووایي که نه ډرا کېږي ټیک ده دا دغه انټرفیس نه دی دا کوم چې د دې په دې به کوم چې ډرینګ کې نور کې خیال کړو باکس باندې به سره راځي ټیک ده
دا ول د نیو ډرینګ راځي پکچر نیو ډرینګ ټیک اټو شیپ سو دا زړه ده او ور ډاټوم جوړ کړو چارت ته ګورې چارت کې څه نشته ولکه اوس د سره یو چارت دی چینجز پکې کولی شي زه خپله په چارت باندې خاص نه پوهېږم د چارت څه لپاره استعمالېږي لکه دا 1 2 3 او د نارت ویسټ لکه سټوډنټ که د کرکټ هغه مثال دی والی که نه دا په خپله باندې وګورې یار چې څنګه چارت څه کار ټیک ده زه به په دې څیز نه پوهېږم زه به په عام لایف کې نه پوهېږم چې دا څه کوي ښه دا اوس کلوز کړو چلو شو یاره دا لیکای چینج کېږي نه زه پر ګراف باندې پوهېږم خو په دې څیز باندې نه پوهېږم دا کلوز به څنګه کړو یاره داسې او چارټ به انسرټ شي نه دا بالکل هغه سیستم دی کرکټ خو دا اوس 0 10 او داسې د دې خپل حساب دی په هغه باندې راکېږي ټیک ده خو چارټ دغه ځای نه راځي دونه نوټ کړئ پکچر نه په چارټ پسې ریفرنس دی تاسو چې په دې چارټ کې یو څو دغه به ریفلیکټ به سی ورکړئ که نه لکه تاسو یې خامخا وکړئ خو ګوتې پکې ووهلې بیا به ټیک شي بلکل انسرټ پکچر او چارټ چینجز خو به کېږي تاسو نه ویلو چارټ چارت کې قسمونه هم دي نو یاره دې کې ما ونه لیدل نور نو دې ته ګورئ نه دا چینج کېږي به ګوره لکه دې کې زه اوس ورکوم که نه رنز خو داسې رنګز ټیک ده ورز او بل څه ویکټ څه که ویکټ هر څه چی ټیک ده او دلته کې چې کوم دی زه به اوس ولیکم پاکستان دی پاکستان پکې دا طریقې کار دی ټیک ده او د انډیا پکې دا طریقې کار دی وغیره وغیره دلته کې چې کوم دی بل یو ویسټ انډیز پکې راوړی اوس په کرکټ باندې پوهېدو نو په دې ګراف هم پوهېږي چې څه کوي اسټرالیا دیکھیے لگا بالران چې ورکړی اوس چې کلوز کړي که نه اوس ته ګورئ د رنز اور او د ویکټو ګراف اوس پې نه پوهېږي ټیک دی تاسو په خپله باندې به ټرای وکړئ خو داسې جوړېږي هلته کې ورته ویلیو چې چینج کېږي دا به سره چینج کېږي ویر از ډیلیټ یار کلیر چې ستړی شو انسرټ کې و ولګي که نه انسرټ کې نور څه دي کور به ریفرنس نه دی مونږ پیج او پوټ نوټ صحیح ده او دا هیډر اینډ فوټر چې و که نه دا د دې باندې یو څیز دی ټیک ده ریفرنس لکه مثال کې طور پر زموږ سره دا یو فایل دی لیکلی شوی دی ټیک ده د دې مطلب سره دا چپټر فرست دی چپټر فرست دی ټیک ده اوس په دې باندې کې لیکل کړي ابدار په کتابونو کې هغه 1 نمبر په 8 کې او بیا چې کوم دی وایي د دې خبرې دا مطلب دی معنا دی نو هغې لپاره به راځي انسرټ ته او ریفرنس به وایي او پوټ نوټ ټیک ده چې کله ته پوټ نوټ وایي نو د هغې بیا خپل سیټینګ چې په باټم کې راولې او که د لیکلو نه لاندې راولې ټیک ده زه اوس باټم او پیج کوم ډایرکټ دې ته کوم ټیک ده اپلای کوم ټیک ده ورسول بیا انسرټ ریفرنس پوټ نوټ او انسرټ ټیک ده چې انسرټ ته وایي که نه او 1 8 شو ته سره دلته کې لیکه دا وړاندې چپټر دی هر خبرې چې سره وایي ټیک ده اوس ته ګوره دلته کې به دې پاسه 1 8 شو او د 1 ډایرکټ مطلب هم چې راوړی ولې مطلب یې ښایي چې دې دا مطلب دی ټیک او معنی چې وړه د دې دا ریفرنس کار لږ فرق دی دا اوس تا لیکل کړي که نه په دې ګران ټکي دي په هغې تو معنی هغې ورکېږي نو ته په هغې باندې دا غشي دا کلیک کړه او په دغه ځای کې ورته دا ریفرنس ورکړه که نه د هغې معنی ورته ولیکه چې کله هم ته هغې ته بیا غشي راولې که نه ورته معنی ښایي دا ډېر انټرسټینګ څه دی چې دا څنګه پوټ نوټ کې یو بل څیز نوټ کړئ صحیح ده بل به کې بلو ټیکس به چې کوم دی کچ چېرته راځي د دې لیکلو لاندې به راځي دا لیکل ختم شو که نه دلته کې راغلی انسرټ بیا ورته ګوره ریفرنس پوټ نوټ این نوټ دی ته وایي که نه چې دا 1 ډاکومنټ ختم شي 1 ډاکومنټ څو پیج دی هر څو دی پانځه نمبر 8 پیج دی په آخره کې راځي ټیک ده هغې په آخره کې به راځي او دلته کې چې کوم دی څه قسمه نمبر به ورکوي هلته کې 1 دی که نه ته ګورې ټیک ده دغسې به کېږي
څنګه چې ورکې الف ورکې ب ورکې د پاسه به سیټ کیږي دا به دې نه کیږي او دلته کې نه سیمبل لایستل ته چې یاره د پاسه دا ډیلیټ کوم ٹھیک ہے سر اپلائی کا اوس ته ورځو کوم ها لکه دې ډاک ته ځلی کوم کنه دې ډاک ته ریفرنس علم انسرټ ریفرنس پټ نوٹ او پدې کې ان نوٹ وام ٹھیک ده په ډاکومېنټ په اخر کې دی راشي ٹھیک ده او دا سیمبل دی ولی دا مخکې سره هم دا کړو ټیک ہے او انسرټ یې نو زموږ سره څه شو هغه دلو سره انسرټ شو دی ون باندې ټیک ده او دلته کته وګوره د پاسه کې دې انسرټ نو څه پکې نشته چې کله په خپل باندې وګورئ ته کلیر شي او پټ نوٹ دې لپاره استعمالېږي چې دا کم مقصد ده مو وي صحیح ده په دې کې چې کوم دی دا کیپشن بس مړ دی او کراس ریفرنس او انډیکس اینڈ ټیبل انډیکس اینڈ ټیبل کله چې مونږ دا جوړو صحیح ده پای کې استعمالېږي دا سوال کوو لږ جاخه د بګدا آوټلاین مشان دی اوس پکې ځنې وځو صحیح څومره ټایم وشو ریوایز به ګوراسي لږ مشکل دی ٹھیک ہے او دا به سټاپ کوم ورسې ټیک